د ګرشک ښار له فتحې وروسته د فرهنګي ټیم د سترګو لیدلی حال. درنو او قدرمنو لیدونکو، د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هلمند ولایت کې هم د پام وړ پرمختګونه شوي چې په دې لړ کې د ګرشک د مهمې او ګڼ نفوسې ولسوالۍ مرکزي ښار هم د مجاهدینو لاس ته ولوېد. زموږ فرهنګي ټیم اوس د ګرشک ولسوالۍ مرکز ته په لار دی. شیبه وروسته به د ګرشک ښار ته ورسیږي. دا چې په ښار او د ولسوالۍ په نورو برخو کې څه روان دي، د سترګو لیدلی حال به له خپلو مینوالو سره شریک کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او قدرمنو لیدونکو، موږ اوس د ګرشک ولسوالۍ په لور باندې د حرکت په حال کې یو او ډېر ژر به د ګرشک ولسوالۍ مرکز ته ورسېږو. ګرشک ولسوالۍ په دې وروستیو کې تازه د دښمن له وجود څخه پاکه سوې ده او د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو تر تسلط او کنټرول لاندې ده. ګرشک ولسوالي د هیواد په سطحه له مهمو او ستراتیژیکو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. دا ولسوالي د هرات کندهار په عمومي سړک باندې پرته ده او د دې لویې لارې ټول عبور او مرور په همدې ولسوالۍ کې ترسره کیږي. د ګرشک ولسوالۍ په بازار کې مو د هلمند ولایت له یو شمېر نظامي مسؤلینو سره ولیدل او د ګرشک د عمومي وضعیت په هکله مو ترې معلومات واخیستل. مولوي مسرور چې د ګرشک ولسوالۍ امنیه قمندان و، د ښار د امنیت چارې ورله غاړې وې. د ښار د نیولو او وروسته یې د ساتنې جریان داسې راسره شریک کړ. دغه ګرشک ولسوالي چې دا خو یو ډېره مهمه یو ستراتیژیکه ولسوالي ده، د ټول افغانستان په سطحه یو ځای دی. دا ډېر کمربندونه چې وه دا ډېر اخواته وه، تقریبا هغه د بارې سیمه ورته وایي چې د هغه ځای څخه په دې مابین کې ډېرې پوستې و ساحې فتح سوي دي. تقریبا د 50 څخه تر 60 پورې پوستې یا تر 80 پورې پوستې به د دې ساحې د فتح سوي چې دا ټول مجاهدین هغه تقریبا په یوه شوه روز کې دلته بازار ته راورسولې. د بازار څخه تقریبا دغه ټول بازار بیا د دوی څخه تقریبا داسې په 1 ساعت و 1 نیم ساعت کې ونیول سو. دا اوس فی الحال چې دوی وجود لري هلته د تپې په نامه یو ځای دی، په هغه کې مجاهدین په د اول و دومو ځایو کې مجاهدین دي. دوی هلته په یو لږ کوچنۍ ساحه کې وجود لري او یو ځای بیا دلته یو درو تعمیرانو کې دوی وجود لري. نور ټول دغه بازار چې دی دا مکمل په مکمله توګه فتح شوی. نن که څه هم د جمعې ورځ ده، خو ښار ته د مجاهدینو په راتګ سره ګڼه ګوڼه تر پخوا زیاته ښکاري. خلک په دې خوښ دي چې د ولسوالۍ بازار تر ډېره خلاص وي او د شپې تر ناوخته هم دوکاندارانو او عامو ښاریانو ته کومه ستونزه نه وي او هیڅ د خطر احساس نه کوي. موږ د ښار په عمومي واټونو او بازار وګرځېدو. له یو شمېر دوکاندارانو او هټیوالو سره مو خبرې وکړې، دا چې د مجاهدینو په راتګ سره دوی له کوم حالت سره مخ شوي او اوس دستي د ژوند چارې څرنګه روانې دي. یو شمېر دوکاندارانو خپل نظر او احساسات داسې راسره شریک کړل. درنو لیدونکو، د همدا مهال د ګرشک ولسوالۍ په مرکزي ښار کې یو د وضعیت په هکله له دوکاندارانو پوښتنې کوو چې څنګه کیسه ده. راځئ د ولسوالۍ د تازه وضعیت په هکله معلومات راکړه. مجاهدین راغلي دي، په ښار کې ژوند عادي دی که څنګه؟ ژوند خو نو عادي دی، اوس خو ژوند ډېر ښه دی، امن دی، نو ډېر ارامي ده، شکر الحمدلله، هر شی په امن دی. بازار د وضعیت په هکله معلومات راکړه څنګه؟ انشاءالله ډېر خوندور دی، موږ ډېر خوشحاله یو ځینې اوس دا ګړی خو انشاءالله هېڅ مشکل نه. مجاهدین راغلي د ښار ته څه تهدید یا بل مشکل خو به نه وي جوړ؟ شکر هېڅ مشکل نشته، دا ګړی کړه موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. که د ښار د وضعیت په هکله معلومات راکړه. انشاءالله بازار کې کوئی چیله نشته، نه هېڅ تکلیف شته. بس دا زموږ په دوکان کې دغه ولې وروسته ناست یو، د مجاهدینو له خوا خو موږ تکلیف نه دی راکړی. د ښار د وضعیت په هکله معلومات راکړئ. دلته د مجاهدینو په راتګ سره څه پیښ شوي دي؟ تاسو ته خو به کوم تهدید یا خطر نه متوجه شوی؟ عامو خلکو ته، عامو دوکاندارانو ته امنیت څنګه دی؟ انشاءالله چې امنیت هم سم دی، اوس کوم مشکل نشته، خیر و خیرات دی. په ښار کې تر دې مخکې کله چې مجاهدین نه وه راغلي وضعیت څنګه و؟ امنیت و، غله وله نور مشکلات وله که نه ول؟ غله خو ونه، موږ خپل تر کوره نشو تللی، غله خود ونه. اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس انشاءالله ښه دی.
راضي یاست له مجاهدینو له خدمتونو سره؟ ان شاء الله چې راځي اوس د ښار د وضعیت په هکله معلومات راکړي. د مجاهدینو پر راتګ سره ستاسې کارونه ځنډېدلي دي، ولاړ دي، څنګه دي؟ یا اوس خو انشاءالله خیر و خیرات دی. مخکې چې مجاهدین نه راغلي تاسې دلته کار عادي امنیت و، غلا و، نور تکلیف خو به نه و؟ امنیت نو بالا وختي تلو، اوس ماښام پر 10 بجو زه بالا ګره شپه خلک اوبه لګوي بهانه. اوس خیر و خیرات امنیت دی. پخوا چې حکومت و غلا وي دغه وي، اوس نو مجاهدین سامان فضا خیر و خیرات. څنګه وضعیت دی د مجاهدینو پر راتګ سره دلته تاسې راغلي یاست؟ وضعیت په هکله معلومات راکړئ. الحمدلله دا 20 کاله کېږي موږ د دغه ارمان درلودی چې د افغانستان اسلامي امارت طالبان برحاله سي په ټولو ولایتو او په ټولو ولسوالیو کې. نن موږ د دې خوشحالۍ هېڅ دغه نه څه کولی چې ډېر زیات خوشحاله یو چې الحمدلله د ګریش په بازار کې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین سرلوړي ګرځي او سپین بیرغونه رپېږي. مننه، جزاک الله خیر. دلته چې مجاهدین ښار ته راله په هغه وروستۍ دلې وست نو څه حال و په ښار کې خو به تاوان نه یې رسېدلی. ته خوشحاله اوس چې مجاهدین راله؟ د مجاهدینو په راتګ سره څه احساس کوئ؟ دلته ستاسې په روزمره کارو کې څه بدلون راغلی؟ پرمختګ یې کړی دی؟ شاتګ یې کړی دی؟ خوشحاله یاست؟ که خپل تاثر را سره شریک؟ الحمدلله بیخي خوشحاله د دوی په راتګ سره بیخي الحمدلله خوشحاله یو. خدای دې بیا راولي، بیا دې راولي. اوس راغلي خوشحاله یو. بیخي ښه راتګ یې کړی دی، بیخي ښه بازار راش پیدا کړی دی، هر څه خوندور شوي دي. د امنیت له لحاظه مخکې خوندي وي، اوس خوندي یاست؟ په دې هکله که معلومات؟ یا اوس خوندي، اوس بس ښه یو. جزاک الله، مننه، بس خیر. موږ د ښار په عمومي واټونو باندې له ګرځېدو وروسته په ښار کې موجود د دولتي تاسیساتو ودانۍ له نږدې ولیدې. ټول تاسیسات د مجاهدینو په لاس کې وو. د مجاهدینو په راتګ سره دې تاسیساتو ته هیڅ زیان نه و اوښتی. دا د ګریشک ولسوالۍ د ښاروالۍ ودانۍ ده. موږ ودانۍ ته دننه ورغلو. د شعبو میزونه، چوکۍ او د ناستې کوچونه یې روغ او پر خپل ځای پراته وو. کله چې مجاهدین د ښاروالۍ ودانۍ ته په لومړي ځل ننوتل، هلته څه پېښ شول؟ د ښاروالۍ یو تن مامور احمدالله ماجرا داسې بیان کړه. هیڅ مشکل نه دی جوړ شوی. الحمدلله اوس چې راغلي دي مجاهدین ګرده ښه په امن، حکومت خلک ګرده په امن کې، د کورنۍ شخصي ګرده په امن کې، هیڅ مشکل نشته. د مجاهدینو په راتګ سره کله چې د ګریشک ولسوالۍ مرکزي ښار ته داخل شول، یا دا ودانۍ یا نورې ودانۍ یا نور ملکي کارکوونکو ته خو به کوم تهدید نه وي متوجه شوی، یا تاسې ته یا نورو ستاسې ملګرو ته؟ تر دا اوسه پورې انشاءالله هیڅ مشکل نه دی جوړ شوی. نه کارګرو، نه مامورینو ته، نه شخصي، نه کورنۍ خلکو ته هیڅ مشکل تر دا اوسه نه دی جوړ شوی. فضل د الله تر اوسه قراري ده، خیر و خیرات، نور هیڅ مشکل نشته. موږ هم ځینې خوشحاله یو، د مجاهدینو سره ډېر خوشحاله یو، که د کورو سره په مسجدانو کې دي، په جامع کې دي، چې راځي ښه ګزاره کوي. نور کم تاوان یې خلکو ته نه دی، نه ملکي خلکو ته تاوان شته، نه دولتي خلکو ته اوس تاوان شته. د ګریشک ولسوالۍ په مرکز کې د نورو شخصي طبي او معالجوي مرکزونو ترڅنګ د ولسوالۍ ملکي روغتون هم فعال دی او طبي خدمات وړاندې کوي. دا روغتون لویه ښکلې ودانۍ او پراخې شنې ساحې لري. د بازار له فتح وروسته هم یاد طبي مرکزونه فعال او خپل خدمات په عادي توګه وړاندې کوي. موږ روغتون ته دننه ورغلو. د روغتون پرسونل او ډاکټران د مریضانو او زخمیانو په معالجه بوخت وو. د روغتون له امیر ډاکټر حاجي محمد او نورو ډاکټرانو سره مو خبرې وکړې او وضعیت یې داسې بیان کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دغه د ګریشک شفاخانې مسؤل یم، ډاکټر حاجي محمد میژن. تقریبا 3.5 کاله کېږي دلته د دې شفاخانې مسؤلیت په غاړه لرم. موږ دلته چې امارت راغلی دی، موږ د کوم ستونزو مشکل سره نه یو مخ شوي. انشاءالله دلته په شفاخانې کې وضعیت د پخوا په رقم باندې دی، او دلته چې اول د واره طالبان شفاخانې او د منطقې ونیوللې، موږ ته اطمینان راکړي چې تاسې خپل کارو ته لکه پخوا چې مو کوم ملکي خدمات کول، اوس هم خپل ملکي خدماتو ته ادامه ورته ورکړئ. که کوم ستونزه او مشکل و د مجاهدینو د خوا تاسو ته پېښېدله، خپل مسؤلین یې راوپېژندل چې دغه مسؤلین په جریان کې کوي.
نو انشاءالله موږ ته کوم ستونزه او مشکل نه ده پیدا سوی د دوی څخه په هغه وخت کې هم دلته مجاهدینو د شفاخانې څخه بند کړي وه چې دا ملکي روغتون دی تاسو به دلته صرف ملکي خدمات کوئ او خپل کارو ته به دوام ورته ورکوئ که کوم ستونزه پیدا کېدله زموږ مسؤلین په جریان کې کوي موږ د اسلامي امارت صحت مسؤلینو سره اوس فعلا هم په تماس کې یو هغه اوله ورځ هم راغلي دي دلې زموږ سره یې کړي دي اوس هم روزمره راځي زموږ د شفاخانې نظارت کوي هغه بعضې خدماتو ته چې موږ دغه دلته د ګریش شفاخانه چې وه دا خو په ټول افغانستان کې یعنې تقریبا د ټول افغانستان تر ولسوالیو لوړ خدمات دغې شفاخانې وه نو موږ خپل امکانات درلودله انشاءالله د کم شي سره مخ سوي نه یو بعضې هم ځینې مشکلاتونه چې وه هغه د دوا او د کمبوتو چې زموږ دفتر بند و د هغه هم د دوی سره په مشوره وکړله هغه د صحت مسؤلینو موږ ته اطمینان راکړي هغه زموږ د ضرورت ځینې دوا او شیانو ته چې ضرورت و هغه دوی راته اکمال کړله ځینې چې موږ د WHO د یونیسف سره په یا د CRC سره په تماس کې وو هغو دغه ملکي کسانو دپاره چې کوم کیټونه وو هغه یې زموږ سره دغه وکړله راکړله موږ هغه را انتقال کړله د لید اوس انشاءالله د کوم مشکلاتو شي سره نه یې مخ سوي موږ خو د لې ګریش کې چې زه دغې شفاخانې کې د اولې ورځې څخه چې طالبانو شار نیولی دی شار ته را داخل سوي دی د هغې ورځې څخه تر اوسه پورې زه فعلا په شفاخانې کې یم تر اوسه موږ د داسې مشکل سره نه یې مخ سوي چې دوی راسي یا زموږ کم شی را تخریب کړي یا بل وکړي موږ د خپل خدمات کړي دي انشاءالله دلته موږ دغه سوی نه دی زیات وخت لا بمبار کېږي په هغه کې زیات ملکي کسان چې دي هغه زیات کسان د مابین څخه ولاړله موږ دلته ټول ملکي خدمات کوو دلته هیڅ نظامي کسان موږ ته هیڅ راغلي نه دي د اولې ورځې څخه دوی موږ ته ویلي وه چې دا ملکي روغتون دی تاسې به صرف خپل ملکي خدمات کوئ دا په ګریشک ولسوالۍ کې د بند برق ودانۍ ده چې ښار ته څیرمه په یوه لوړه سیمه واقع ده د مجاهدینو په راتګ د برق د تولید دې مرکز ته هیڅ زیان نه و اوښتی د ودانۍ په ورودي دروازه کې امنیتي مجاهدین د ودانۍ د حفاظت لپاره ناست وو موږ ودانۍ ته دننه ورغلو د برق د تولید ماشینونه او آلات مو له نږدې ولیدل د همدې مرکز یوه نوکریوال مامور ضیاءالحق خپل د سترګو لیدلی حال داسې راسره شریک کړ دا د ګریش د ولسوالۍ د تولید فابریکه ده چې بند برق هم ورته وایو موږ او تولید فابریکه ده نو فعلا خو اوس دلته یو زموږ کارمندان دلې دي نوکریوالان راځي نو دا یو ماشین مو اوس فعاله دی فعلا دلې په داخل کې برق شته نور اطراف ښار ته برق نشته تاسې له موږ سره راسره سئ د ماشینانو په هکله به نور معلومات هم راسره شریکوئ د مجاهدینو په راتګ سره دلته خو به تاسو ته مشکلات نه یې رامنځته سوي یا موږ ته خو کوم مشکل نه دی پېښ سوی تر اوسه چې راغلي وو دلته د اوله سره تر اوسه پورې موږ ته کوم مشکل نه دی پېښ سوی نه دوی موږ ته تکلیف راکړی دی صرف راځي و راځي مقصد مسؤل هم دلې سته هغو راته ویلي دي چې په تاسې کار نه لرو تاسې د هغه فابریکې خدمتګاران یاست او دلې موږ په دغه فابریکې کې اوس اوسېږو دا چې د ګریشک ولسوالۍ د ښار له فتح وروسته د اسلامي امارت مسؤلین د ولسوالۍ د نورو ملکي ادارو د فعالولو په اړه څه تصمیم لري نور کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري په همدې ارتباط مو د هلمند ولایت له مرستیال والي مولوي حزب الله صاحب سره د ګریشک په ښار کې مرکه وکړه نوموړي د مرکې په یوه برخه کې راته داسې وویل د ګریشک ولسوالۍ مربوطات او خاص د ګریشک ولسوالۍ سابقه ولسوالۍ او قومنداني او محبس او نور دولتي تأسیسات سابقه جوړ وه هغه الحمدلله ټوله د اسلامي امارت د مجاهدینو په کنټرول کې دي او اوس دپاره چې کم ځای جوړ شوی دی د ولسوالۍ په نامه یا د قومندانۍ په نامه هغه د ښار ښاره څخه تقریبا 1.5 کیلومتر اخوا ته جوړ دی په هغه کې دښمن د محاصرې په حال کې دی هغه ته الحمدلله زموږ د امارت د مجاهدینو ترتیب جوړ دی
مولوي صاحب که راته ووایاست د ګرشک ولسوالي څومره مهمه ده که په دې اړه معلومات راکړئ. د ګرشک ولسوالي خو ټولو خلکو ته معلومه ده، دنیاوالو ته هم معلومه ده چې دا یو ستراتیژیک حیثیت لري. دا تقریبا د څو ولایتو په مابین کې پرته ولسوالي ده او اهمیت یې خلکو ته معلوم دی او دا یو غټه ولسوالي بانفوذه ولسوالي ده چې اوس الحمدلله د اسلامي امارت د مجاهدینو تر کنټرول لاندې ده. مولوي صاحب که راته ووایاست داسې تشویش ستا په عامو خلکو سره او په مطبوعاتو کې دغه ادعا کیږي چې کومو سیمو ته چې مجاهدین ننوځي، کومو ښارونو ته، هلته یو ډول بې نظمي رامنځته کیږي، دولتي ادارې او تاسیسات تخریبیږي په لوی لاس باندې. که تاسې معلومات راکړئ مجاهدین چې د ګرشک ولسوالۍ ته راغلي دي، دلته خو به دغسې څه وضعیت نه وي رامنځته شوی؟ الحمدلله په ټول هلمند ولایت کې هر څوک کولی شي چې وګوري د اسلامي امارت مجاهدینو چې په کومه ساحه کې عملیات کوي، بیا په تیره د ښارو په باب باندې مخکې لا تر دغه نیولو د امنیت چارې ملګرو ته سپاري. دغه و چې موږ او تاسې ناست یو، دا هم یو دولتي تاسیسات نو خو هغه د هر شی پر ځای باندې پاته دي او نور چې کوم دولتي تاسیسات هغه د ملګري وګوري هېڅ شی نه دی بې ځایه شوی. موږ الحمدلله دلته چې راغلي یو د مسلمانانو د تشویش د راپاکولو دپاره او د دغه مسلمانانو د امنیت دپاره موږ انشاءالله دلته خپل ترتیب لرو او د ښار دپاره مو امنیتي چارې ټول انشاءالله برابرې کړي دي، هېڅ څوک یې تشویش نه کوي. مولوي صاحب که یو بلې موضوع ته راسو، د دښمن په لیکو کې په هلمند ولایت کې او خصوصا د ګرشک ولسوالۍ په ځینو ساحو کې اوس هم د دښمن افراد په بعض ساحو کې مقاومت کوي. هغو افرادو ته د دښمن په لیکو کښې ولاړ دي او تېروتلي دي، هغو ته ستاسې پیغام څه ده؟ زموږ هغو کسانانو ته چې د فاسد ادارې په لیکو کې وه، زموږ ټولو ته دا هدایت دی او ټولو ته مو دا وینا ده چې د دغه فاسد ادارې څخه د لاس واخلي، راشي د اسلامي امارت د جلب جذب سره دې په رابطه کې سي. زموږ د طرفه څخه هېڅ چاته مشکل نشته او دا موږ په بار بار ویلي دي چې د دغه فاسد ادارې څخه هر څوک کولی شي چې راشي خپلو پر کورو باندې کښېني. انشاءالله موږ دوی ته د امن وعده ورکړې ده، امن ورکوو. بلې د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست د هلمند ولایت ولس او په ځانګړې توګه د ګرشک ولسوالۍ خلکو ته مو پیغام څه ده؟ زموږ ټولو مسلمانانو ته دا پیغام دی چې د اسلامي امارت سره همکاري وکړي. دا اسلامي امارت د دوی څخه جوړ دی، نو زموږ ټولو ته دغه پیغام دی چې هر څوک کولی شي چې خپل په علاقو کې، خپل په ښارو کې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. زموږ د خوا څخه انشاءالله هېڅ چاته مشکل نشته. موږ پوره اطمینان ورکوو د امنیت ټولو مسلمانانو ته. د ګرشک ښار له لیدنې وروسته د ښار د یو تن اوسېدونکي له ډېر اصرار وروسته د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره د نوموړي کور ته ولاړو. په ناوختي کې یې زموږ ډېر خدمت وکړ. موږ د خپل میزبان له کوره او په عموم کې د ګرشک له ښاره له یو عالم نیکو خاطرو سره یو ځای خپل مرکز ته ستانه شولو.